السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر official زم تاسو نو تاسو منټور محمد امیر جی سټرنس په لیکچر کې موږ ډیسکس کوو ریټرنینګ ډیټا فرام ا فنکشن صحیح ده مطلب د چې هاو وی کین ریټرن ا ډیټا فرام ا فنکشن مطلب د یوزر ډیفاین فنکشن کله چې موږ یو فنکشن یو یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم دی هغه انټروډوس کو نو دا هغه فنکشن په تر باندې موږ ډیټا څنګه ریټرن کولای شو لکه لیټ سپوز موږ سره یو فنکشن دی دا غي ډیټا ټایپ موږ سره انټیجر دی نو څنګه موږ دا فنکشن نه بیا یو انټیجر ټایپ ویلیو ریټرن کولای شو ریټرن کولای لیټ سپوز موږ سره یو ایکسپریشن موږ ریټرن کوو ایکسپریشن ان سنس چې موږ a + b چې کوم دی موږ هغه څه کوو موږ ریټرن کوو نو څنګه موږ دغه هر څه دغه فنکشن ریټرن کولای شو یا که تاسو اوس د ذهن په کار نه ورکړئ چې what is mean by returning data from a function یا what is the procedure یا how we can return a data from a function so let's check in this video so دا ویډیو زموږ سره بالکل پریکټیکل ویډیو ده تاسو never skip any part of this video چې تاسو که سکپ مپ مکه چې تاسو بیا صحیح پوه نه شئ صحیح ده نو بالکل اسانه خبره ده د دې لپاره زموږ سره د فنکشن چې کومه ډیټا ریټرن کوو د هغې لپاره زموږ سره یوز کیږي ریټرن سټیټمنټ صحیح ده لیټ سپوز زموږ سره زه یو فنکشن انټروډوس کوم به چې د لوي شي چې فنکشن نیم لیټ سپوز زموږ سره انټ امیر صحیح ده امیر په نوم باندې یو فنکشن انټروډوس کوو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره یو فنکشن شو اوس د دې فنکشن کار زمون سره لیټ سپوز شری یا د امیر په ځای په ځول کوم چې زمون سره سم دی صحیح ده سم دی د کار او د دې لیټ سپوز زما یو چې کوم دی یو a او b ته ما سکلو a صحیح ده یو انټ a او انټ b می سکلو هغه می تی پاس کړ انټ a انټ b زم سره د فنکشن پیرامیټر شو او زم چې ارته ماته ریټرن کا سره ریټرن کا تماته ریټرن کا بچی دی لویشه a + b ماته ریټرن کې سمپل ما سوکلو دلته یو فنکشن انټروډوس کو چې اعظم سره سمپل څه وکي a + b دا په خپل منځ کې جمع کوي دا جمع کول د کار به کم څه کوي دا د ریټرن سټیټمنټ کوي چې دا a + b په خپل منځ کې جمع کوي سو دا به د ریټرن سټیټمنټ کوي نو دا فنکشن زم سره ریټرن کوي دا فنکشن به زم سره ریټرن کوي a + b صحیح ده راځم لیټ سپوز ته یو a او b چې کوم دی لیټ سپوز x او y دا دوه ویریبل ما سره هغه ما انټروډوس کړ صحیح ده وزه داسې کار کوم بچی د لوی شه چې دلته زه ورسره یو میسج ساوټ کوم چې پلیز انټر فرست نمبر صحیح ده پلیز انټر فرست نمبر دا زما سره لیټ سپوز او دا زما سره نیو لاین شو دا زما سره فرست نمبر والا قصه شو صحیح ده فرست نمبر به چاته ساين کوم دا به سی ان کما ایکس ته اوکې شو سمپل به دا ټول لاین ز کاپی کوم دا موږ سمپل لکه د یوزر نه سالو انفوټ الو صحیح ده دا سمپل پلیز انټر سیکنډ نمبر دا تاسو ته د هر څه پر فنکشن نمنګ دغه ډیټا ریټرن کو د کیلکولیشن د x او z د y موږ په خپل منځ کې جمع کوو د فنکشن په تور باندې صحیح ده وځه د ښکار کوم د دوه خو ما وکړي چې یار د زم سره د یوزر نه سوالي چې یار ته د ښکار وکړم سره x ته بسویل اساین کی b y ته بسویل اساین کی وځه غواړم چې یار دا د ز سکم د دې دوه سم دی وکم د ریټرن سټیټمنټ کم چې موږ په فنکشن کې یوز کړی دی صحیح ده نو سمپل د سم فنکشن چې کوم دی د سم فنکشن نه کومه ته د سم فنکشن نه د x او y سو کوم د پاس کوم صحیح ده د x او y مال د سم فنکشن نه پاس کړل اوکې شو وځه دا شکار کومه چې یاره دا دلته زه یو بل ویریبل اوس ډیکلیئر کوم بچی د لوي شه هغه به څه کوم او بیا ډیسپلی وکم ډیسپلی صحیح ده هغه به څه کوم ډیسپلی او دا ډیسپلی زموږ سره شو دا موږ ویریبل دلته انټیجر ټایپ ور ډیکلیئر کو زه د کار کوم چې د سم چې دا کوم ویلیو زم سره ریټرن کوي د سم چې کوم فنکشن دی سوري دا به ډایرکټ داسې کاپی کوم کنټرول سی ان هیر equal control v صحیح ده ګوره ما څه کار وکړو ما سمپل اول تری فنکشن نه د x او y پاس کړل بیا مې دا کار وکړو چې د سم چې کوم ویلیو زم سره ریټرن کوي صحیح ده هغه مې د ډیسپلی ویریبل ته مې د دې چې کوم ویلیو ریټرن کوي هغه به د ډیسپلی ته ما ساين کړه او سمپل بر ډیسپلی څه کوم دا به زه سی اوټ کوم او د میسج سرویس سی اوټ کوم چې د سم اف x and y is the sum of x and y is او دلته به سمپل موږ سوکو هغه چې کوم زموږ سره ډیسپلی ته کوم ریزلټ راغلی دی ډیسپلی ګوره ډیسپلی کو زموږ سره سم نشته کنه ډیسپلی کو زموږ سره سمپل یو ویریبل دی کنه چې به زموږ سره ساين وته نو خو دلته موږ چې کوم فنکشن کوم ویلیو ریټرن کول هغه ما د ډیسپلی ته ساين کو سمپل مې ډیسپلی سکو دا مې دلته ته دا شو کو صحیح ده مطلب لکه اوټپوټ ته کې سدن نه سپراتو هغه مې څکله هغه مې تی په سکرین شو کول د فایل ته ما سی اوټ سټیټمنټ یوز کو صحیح ده نو تاسو کته چې سمپل موږ سوکلو یو فنکشن مې انټروډوس کړل دي چې دا فنکشن زموږ سره ریټرن کوي a + b صحیح ده او دا a + b ما دا کوم ریټرن کوي دغه موږ د ویریبل په تلو سو کو هغه ته د دې چې کوم
ویلیو ریټرن کوي د کوم سټیټمنټ یا کوم ایکسپریشن یا وټ ایور کیلکولیشن هغه ریټرن کوي، نو هغه مې یو ډسپلی فنکشن ته اساین کړو، هغه ډسپلی فنکشن ما دلته څه کو هغه مې شو کو سمپل دا فنکشن سره کوم په کیلکولیشن په نوم باندې. صحیح ده. اوکې فنکشن زموږ څخه کوم پروګرام مونږ ولیکو هغه مارن کو، تاسو کته شي زموږ سره به اول راغی چې پلیز انټر فرست نمبر، لیټس سپوز نو سره فرست نمبر دی 90 او وی پلیز انټر سیکنډ، لیټس سپوز نو سره دی 110. دا زموږ سره تاسو کته شي وی د سم اف ایکس اینڈ وای از 200. ګور دا 200 زموږ سره چې کوم راغی بچي د لوي شه دا 200 چې زموږ سره کوم راغی نو دا زموږ سره ته د ډسپلی ګور ته موږ چې کوم فنکشن کوم ویلیو ریټرن کړه هغه موږ لري هغه سکله ډسپلی ته ما اساین کړو، ډسپلی موږ د شو کو مطلب زموږ سره فنکشن a + b ریټرن کو. نو دا زموږ سره شو چې هاو وی کین ریټرن سم ویلیوز فرام ا فنکشن. صحیح ده. اوس موږ دا کار کوو بچي د لوي شه چې لیټس سپوز تاسو ته یو بل اگزامپل کوم څنګه دا سی وکړو. اوکې دا څه وکړو چې یو فنکشن یا یو پروګرام بولی کو چې هغه کې زموږ سره دا کار کوي چې یاره موږ ورته د یوزر نه سو ویټ الو په کیلوګرام کې او هغه بیا موږ شو کو چې یاره موږ سره دا څومره ګرام شو. لکه لیټ سپوز یوزر زموږ سره 10 کیلوګرام انټر کو، نو لکه دا 10 کیلوګرام زموږ سره دا 10 کیلوګرام یا 10 کیجی زموږ سره څومره ګرام شو، ان ګرام زموږ سره څومره ویټ شو. صحیح ده. دا غیر لپاره سمپل زه داسې کار وکم چې یو انټیجر کیجی مطلب د کیلوګرام د لپاره او د ګرام د لپاره زه جی ام انټروډوس کوم. صحیح ده. دا غیر لپاره به زه داسې کار وکم چې دلته به زه یو ګرام چې کوم دی یو انټیجر والا ګرام په نیم باندې به زه وکم یا اس په اصول کو ګرامز په ځای باندې به زه یو فنکشن انټروډوس کوم چې دا غنه موږ څه کوو یو انټیجر پاس کول چې په سره شو a. صحیح ده. دا a زما سره شو یا بل ته زه ولیکم چې بس مړ سمپل دا یو ایکس مې ولیکو زه ډزنټ میټر دا زموږ سره سمپل یو قصه ده. ښه دلته پکې ما اوکې ها اوس په دې کې لیټس سپوز کوم زه ریټرن کوم بچي د لوي سره ریټرن کوم چې یاره زما سره دا ایکس دی، ایکس زما سره په دې کیس کې لیټس سپوز زما سره کیلوګرام دی. صحیح ده. دلته به کیلوګرام بولم به ولیکو سمپل به کیلو ولیکو کیلوګرام لیټس سپوز دا زما سمپل ویریبل نیم هغه. صحیح ده. کیلوګرام دا زما سره وس ریټرن کوي چې یاره زم چې د دې فنکشن کار دی دای چې دا فنکشن زما سره د کیلوګرام کنورټ کوي ګرامز ته، نو چې ګرامز ته کنورټ کوي سمپل به زما سره صحیح دا کیلوګرامز له موږ زره ورکو په 1000 کې. صحیح ده. ځکه چې په یو کیلو کې زما سره 1000 ګرام یې کنه په 1 کیجی کې زما سره 1000 ګرام ان دیټس وای مال څه وکړو دا فنکشن به زما سره ریټرن کوي چې موږ کم کیلوز الته د یوزر نوالو دا به سمپل هغه په 1000 کې زره ورکو مطلب هغه زما سره ګرامز ته وړي. ښه اوس موږ سمپل څه کوو سی آوټ کوو الته ولیکو چې انټر کیلو enter the numbers see what I'm doing the numbers of kg مطلب کیلوګرام څومره کیلوګرام دی هغه نمبرز ته انټر کا. صحیح ده. یا enter the amount بولیکو صحیح enter the amount بولیکو enter the amount of kg of weight of weight in kg. اوکې انټر د اماونت اف ویټ ان kg په کیلوګرام کې موږ سره کوم اماونت دی دا غي ویټ انټر کا او سمپل به موږ سو کو دا موږ د kg ته اساین کو. اوکې شو دا موږ سو کو دا موږ د kg ته ورواچو. اوکې شو د دینه بعد به زه داس کارو کوم بچي دی لویشه چې دا kg چې کوم کیلوګرام دی دا به زه د ګرامز نه سکم 3 grams د پاس کم. صحیح ده. kg به زه د ګرام ویریبل چې سوري کوم فنکشن مو ډیکلیئر کړل دا غنه بس پاس کم. اوس چې دا کوم ویلیو دا ګرام فنکشن چې کوم ویلیو ریټرن کوي ابا ګرام تراجی نو زه کوم دی ګرام دا جی ام چې ملي کله دی جی ام ته زه ساين کوم دا ګرامز د ګرامز ویریبل چې کوم ویلیوز د دین راوځي هغه کوم هغه ته ساين کوم. صحیح ده. هغه چې ما سره کوم دغه ما ساين کړل دي چونکه دا تمګه فاس کړی دی د سره دی کار شو. اوکې شو ګوره دا ګرام چې کوم فنکشن موږ ته کال کو دا kg ته پاس کو دا چې کوم ویلیو ریټرن کوي هغه ما سو کړل دی جی ام تک پاس کړ او جی ام نه بزو سپیته سی اوټ کوم ته ولیکم چې سی اوټ دلته به دا ولیکم په دې کې چې د ویټ یا څه the amount of kg into grams or मतलब the
د کوم اماونټ زموږ سره د کیلو نه ګرام څخه کنورټ کیږي هغه زموږ سره شی دی هم سره جی ام مطلب جی ام زموږ سره د فنکشن نه ویلیو څه کړل کوم فنکشن چې ویلیو ریټرن کړل هغه جی ام تاسو نه کړو جی ام موږ سمپل فرند کو نو لیټس چیک دیس پروګرام دلته موږ ته وایي چې دا ګرام نه دی دا ګرامز دی چونکه زموږ سره زموږ کوم دی هغه ګرامز دی بالکل د فنکشن نیم صحیح ده نو سمپل دا موږ رن کو تاسو کته شي موږ ته وایي چې انټر د اماونټ اف ویټ ان کېجی لیټ سپوز ما سره یو 15 کیلو لیټس سپوز چینی دی 15 کیلو چینی دي زه سم چار پر 15 کیلو چینی کوم سره ګرام څومره دي دا ما انټر کو ماته د اماونټ اف کېجی into grams or 5000 मतलब دا اماونټ کوم په کېجی کې زموږ سره د په ګرام کې زموږ سره 500 او دې شکل ته زه داسې یو میسج هم پاس کما چې ګرامز نو هغه هم دلته زموږ سره راځي نو سره په ګرامز کې راځي کله ورته ویل کوم چې د اماونټ اف کېجی څومره کېجی کله ته داسې کار وکم بچی دی لوی شه چې دا زه داسې کما او دلته چې کوم دا ځان میسج کوم لیټ سپوز داسې یو رونق ولا جوړو صحیح ده او دلته زه څه وکم دلته زموږ سره چې موږ کوم کېجی انټر کړي وو هغه کې هم داسې دلته دې کې څه کوم هغه وخت چې مطلب زموږ سره کېجی څومره کېجی هغه بیا زموږ سره داسې راشي صحیح لکه په دې سیکوینس کې راشي چې اماونټ لیټ سپوز 5 کیلو چینی دي دا زموږ سره چې د اماونټ اف کېجی 5 کېجی سوري یار دا به تلک مخکې کو صحیح ده the amount of دا به داسې کوی کنټرول ایکس and here کنټرول وی دا به ختم کو اوکې and دا هم ختم کو اوکې and دلته به سو کو دا میسج به بند کو اوکې لایک دیټ دا زم سره اوس چې کوم کېجی دی هغه زم سره سمپل په دغه سیکوینس کې چې د سی اوټ خادي په لري زم سره میسج شو کېجی موږ سی اوټ کول د کومه دا میسج دا فري خو اوکې let's check now دا زم سره لکه هغه د دې رونق برابر شي صحیح ده د اماونټ اف ویټ let's suppose زم سره 5 kg چینی دي زما وای چیرې د اماونټ اف 5 kg of 5 kg into grams are 500 grams 5000 grams سین دا زموږ سره زمونږه دغه وشول ته تاسو یو سپیس هم ورګي نو دا زمونږ نه کلاس چیرې څنګه مونږه د یو فنکشن نه چې کوم ویلیو د هغه ریټرن کولای شو څنګه مونږه په یو فنکشن باندې سو کیلکولیشن یا څه ایکسپریشن چې کوم دی هغه مونږه کولای شو بیا په هغه ویلیو ریټرن کولای شو امید لرم چې کلاس تاسو خوښوي ټایم راکولې جهان مننه د نورو کلاسونو لپاره راسوسي ګوره تاسو تاسو 1 by 1 هر یو تاسو سیسما سکو هغه می تاسو ته وخایو چې وټ از دا اند پلان ګوره د په سکول کالج کې ډایرکټ بس صرف فنکشن ډیفینیشن او فنکشن وته کوي څه ختم زه تاسو تر فنکشن په چپټر کې دومره ډیپ لاړم ته مطلب زما صرف دا چې تاسو په دې قسمه ورسه او تاسو د ایچ اند ایوری ټاپک نه خبر شئ چې تاسو بالکل ماستر ان پروګرامینګ شي ان شاء الله چې کوم سی پلس پلس ختم کو بیا موږ شروع کوو تاسو ډیر زیات امپروومنت راشي تاسو پروګرامینګ به بیا چې موږ کله پرې کې پروجیکټس کوو تاسو ډیر زیات امیزینګ learning okay thanks for watching and also keep me in your prayers thank you very much